افغانستان اسلامی امارت در رئیس الوزراء پیغام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. علامه مولا علي قاري هروي رحمه الله زموږ د هیواد یو ستر دینی عالم، محدث، محقق، فقيه، لوړ دینی شخصیت دی. د نوموړي د پیدایښت کره نیټه څرګنده نه ده، خو ځینو تاریخ لیکونکو د نوموړي د پیدایښت کال 910 هجري قمري اټکل کړی دی. علامه مولا علي قاري هروي رحمه الله د هرات په ښار کې زیږېدلی او د هرات ولایت له سترو علمای کرامو او مشایخو څخه علمي استفاده کړې. وروسته یې د لا زیات علم د حاصلولو په خاطر مکې مکرمې ته سفر وکړ او هلته یې له شیخ شهاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد ابن علي ابن حجر الهيثمي الشافعي او د کنز العمال المؤلف شیخ علاء الدین علي بن حسام الدین مشهور په المتقي الهندي او له لوی عالم او شیخ محمد سعید بن خواجه الحنفي الخراساني چې په میرکلان مشهور وو او ځینو نورو استادانو څخه یې زده کړې کړې دي. علامه مولا علي قاري هروي رحمه الله ډیر زیات تالیفات او آثار لري چې د تالیفاتو شمیر یې تر 2500 آثارو زیات ښودل شوی ده، چې مشهور یې مرقات المفاتيح، شرح المشكات المصابيح، فتح باب العناية بشرح النقاية، شرح فقه الأكبر، مناسك المولا علي قاري، شرح مسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الأثمار الجنية في تراجم الحنفية، الجمالين على الجلالين، زبدة الشمائل وعمدة الوسائل او داسې نور دي چې دا هر کتاب پر خپل ځای ستر علمي او معنوي ارزښت لري او د اسلامي علمي ذخیرې قیمتي شتمنۍ ګڼل کیږي. علامه مولا علي قاري رحمه الله له بابرکته علمي ژوند څخه وروسته په 1014 هجري قمري کال کې د شوال میاشت کې په مکه مکرمه کې وفات او په جنت المعلا هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی رحمه الله رحمة واسعة. د حدیثو او فقه علومو دغه سرلاری زموږ د هیواد د زرین تاریخ له رڼو او څرګندو بابونو څخه دی. ټول اسلامي امت بیا په تیر افغانان د نوموړي د احسان پورولي دي. له نیکه مرغه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو معاونیت اړه دغه لوی محدث او فقيه عالم او د حدیث او فقه د علم د سرلاري د علمي او معنوي مقام د یاد په پار د یو علمي او څېړنیز سیمینار تابعه کړې. الله جل جلاله دې دغه سیمینار سمبالونکو ته ډیر اجر او ثواب ورکړي چې دغه مهمه او ارزښتمنې موضوع په مناسبت یې دغه غونډه را بللې ده. زه هیله لرم چې د علامه مولا علي قاري هروي رحمه الله په باب بدرانه علما، څېړونکي، پوهان، ادیبان او ویناوال هر اړخیزې مفصلې او ګټورې خبرې وکړي او د حدیثو او فقه د علم د دغه سرلاري د روح د خوښۍ او وسیله به وګرځي. په پای کې باید یادونه وکړو چې د پخوانیو علمای کرامو، مشایخو او د ټولنې د علمي او معنوي رهنمایانو د یاد او تاریخ راژوندي کول او نوي نسل ته معرفي هغه مهم ضرورت دی چې باید د هیواد ټول علمي او فرهنګي بنسټونه ورته توجه وکړي تر څو مو ځوان نسل د خپلو اسلافو د تاریخ او کارنامو خبر او د هغوی نقش قدم د خپل ژوند لپاره مسیر وټاکي. په همدې هیله ومن الله توفیق